یو چا جامه نه وه تا جامه ورکړه خدای پاک په ورځ د قیامت د جنت جوړې درکړي یا د جامې پر ځای یو عیب ده په یو مسلمان یوه ګناه ځینې وسوه خو مسلمان ده عاجزه د انسان ده ګناه ځینې وسوه تا ته وویل چې دا ګناه خو تا ولیده ته ما مه ښکاره کوه نور مزما توبه ده بل وخت دا ګناه نه کوم ته پرده په واچې دا سړی پټ کړي دا ګناه یې پټه کړي خدای پاک په ورځ د قیامت باندې ستا په عیبو په ګناهو باندې پرده واچي تا به الله ستا عیبونه به له خلکو څخه الله پټ کړي نو سړی د دا کوشش کوي چې د مسلمان سره خبره کول مجلس کول دا مهم ده دا مهمه نه ده چې سړی مسلمان خفه کوي دا زموږ په خلکو کې داسې خلک شته هلته په افغانستان کې ډېرو ځایو کې ما لیدلي دي وچ دغه ته لګیا وي چې یو مسلمان په زور کړي مسلمان خوشحاله کس چې د ده زړه وګټي دعا درته وکړي چې خفه دي که خو خیرا دې وګټله او څلورم کس چې د لیلة القدر په شپه معافي نه ورته کېږي هغه څوک ده چې قطع د وسیلې رحمي کوي دا خپل قرابت له چا سره نه پالي ګوري دا قرابت پالنه ډېر ضروري ده تره دې ده ماما دې ده ترور دې ده خور دې ده خوریان دې دي خورزیګانې دې دي ماماګان دې دي ترونه دې دي نیکهګان دي کلیوال دي تربرونه دي پوښتنه یې کوه اول خو باید له دوی سره کومک وکړي دنیایي کومک که دې وس ورسېږي که هغه نه و یو مریض یې د په هغه کې کوشش سره وکړه خدمت یې وکړه که خدمت نه وه کم سې کم دا زموږ خلیفه صمبرک وایي ټلیفون ور وکړه حال خو پوښتنه خو په وکړه څنګه یې پلانه یې روغ یې جوړ یې ماما ترور خور هر څوک چې دي دې ته قرابت وایي وسیله رحمي چې څوک پالي وایي هغه به الله تعالی جنت ته وصل کړي خپل رحمت ته به وصل کړي چې څوک وسیله رحمي نه پالي الله به له خپل رحمته څخه کاټ کړي دا انسان پیغمبر علیه السلام وایي سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الى من اساء الیک او کما قال علیه السلام سل من قطعک ته قرابت پالله هغه چا سره رسېدلی تا سره قرابت پرې کوي دا اوس ما ورور د دی را سره خبرې نه کوي زه پسې ورسم قصدن له ده سره وغږېږم خوشحاله یې کړم واعف عن من ظلمک معافي وکړه هغه چا ته چې په تا ظلم کوي چا ظلم در باندې وکړي کنځا یې درته وکړي کله یې ووهلې ته معافي ورته وکړه الله به تا ته معافي وکړي واحسن الى من اساء الیک نیکي وکړه هغه چا سره دی له تا سره بد کوي چې دی له تا سره بد کوي ته په مقابل کې نیکي کوي له تا به الله راضي سي ته خپل خدای راضي کړه چې خپل قبر دې روښانه سي خپل آخرت دې په برابر سي نو څومره چې سړی وسیله رحمي کوي د هغه دپاره نبي علیه صلات وسلام به راکوایي څوک چې په ورځ د قیامت باندې ایمان لري هغه به د میلمانه به قدر کوي دوم چې څوک په ورځ د قیامت باندې ایمان لري هغه به وسیله رحمي پالي د خپلو قریبانو سره به قرابت پالي او دریم خبرې به د خیر کوي یا به چوپ کیږي چې په ورځ د قیامت څوک ایمان لري یا د خیر که خبرې کوه که د خیر خبرې دې په وس نه وي پوره نو بیا چوپ سه مه غږېږه چې یا غیبت درڅخه کېږي یا درواغ درڅخه ویل کېږي یا کنځا درڅخه کېږي یا بهتان درڅخه ویل کېږي د دې دپاره ورونو موږ تاسې باید کوشش وکړو الله دې دغه مېلمستیان په خپل دربار کې قبوله کړي دا دلته ستاسې راتګ دې خدای قبول کړي خو ګورئ دا د ځان ذمهواري صرف نه ده خپل ځان هم سړی ذمهوار ده د خپلو ښځو هم ذمهوار ده د خپلو وړو بچیانو هم ذمهوار ده موږ تاسې خو مرو دا زندګي خو دغو تورو پاته ده دغو وړو ته که د دغو تربیه موږ ونه کړو په صحیح معنا باندې نو بیا زموږ د دعا سړی شاته نسته او کوم د دغو صحیح تربیه وکړله شاته به دعا هم پسې درکوي صدقې به هم پسې درکوي یو بچی علم ته سړی ورکړي یو بچی مدرسې ته ورکړي یو حفظ ته ورکړي چې شاته خو چې مړ شي د دعا سړی خو پیدا کړي مرګ خو را روان ده وایي دنیا ته راتګ په ترتیب ده اول واري نیکه راځي بیا پلار راځي بیا لمسی راځي بیا کړوسی راځي له دنیا تګ بې ترتیبه ده کله دی وي چې دغه نیکه ژوندی وي لمسی مړ شي زوی مړ شي پلار ژوندی وي خو ډېره دغسې عاده پېښه ده نو سړی ته دا سوچ نه کوي چې مرګ نسته مرګ خو راځي خو چې مرګ راځي دغه باید چې دا چاته زندګي ور پاته ده د دغو په زندګي باید موږ کوشش وکړو دغه بچیان باید علم ته ورکړو سبق ته یې ورکړو یو کم سې کم د سړي په بچیانو کې لکه په مال کې زکات ته په بچیانو کې هم باید دی وکړي یو دې حفظ ته ورکړي یو دې علم ته ورکړي چې خدای پاک د آخرت ذخیره ورته جوړه کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والآفات والأمراض اللهم اشفي أسقامنا وأعلالنا وامح أمراضنا وأحزاننا ونعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما نجد ونحاذر اللهم إنا نعوذ بك من الغم والهدم والغرق ونعوذ بك من شر ما علم